د خبرونو سرټکي مو د روژې 20مه دروازه د مسافرو او ناروغانو په بشپړ ډول خلاصه شي. د تورخم 24مې ورځنی بندښت پای ته رسېدل. پاکستاني چارواکي طالبان د خپلو تاسیساتو رغونه درولې ده او له دوی سره د جمعې په ورځ دغه دروازه د هر ډول تګ راتګ پر مخه خلاصه شي. د کابل حکومت داسې نه دی چې په ټول هیواد بشپړ کنټرول ولري. د افغانستان په خاوره کې د نظامي عملیاتو ګواښ. د پاکستان د دفاع وزیر طالبان ترهګرو ته پناه ورکوي او پاکستان باید چمتو ووسی چې د اړتیا په صورت کې په افغانستان کې اقدام وکړي. له کورنیو چارو وزارت د حقاني دوامداره غیابت. ولې سراج الدین حقاني له 2 میاشتو غیابت وروسته لا تر اوسه کورنیو چارو وزارت ته نه دی ورګرځېدلی. او د غزې په ټرانګي کې د اسرائیلي دوامداره بریدونه. له نن سهار راهیسې 24 فلسطینیان وژل شوي او د غزې ټرانګي ځینې برخې په نښه شوي دي. سلامونه. نن چهارشنبې 29 د کب چې برابریږي 19 د مارچ. اوس هم بشپړه خبرونه. زه سادیه طاهر یم. د تورخم دروازه له 24 ورځو بندښت وروسته د بار وړونکو موټرو او عاجلو ناروغانو پر مخ پرانیستل شوه. د ننګرهار د طالبانو والي ویاند وایي چې دواړو خواو هوکړې ته رسېدلې او ټاکل شوې ده چې دا دروازه د جمعې په ورځ په بشپړه توګه د ټولو مسافرو پر مخ خلاصه شي. په همدې حال کې د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د دغه هیواد سیمهییزو چارواکو ویلي دي چې طالبانو ژمنه کړې ده چې د تورخم دروازې ته نږدې تاسیساتو جوړونه به ودروي. روټ درغله در خوشی شوی لاره خیره سره. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسافرو او سوداګریزو مالونو د انتقال او تګ راتګ تر ټولو لګنې ګونې ډکه لاره د چهارشنبې په ورځ د دواړو غاړو د کمیسارانو ترمنځ د یوې ناستې په پایله کې بیرته پرانیستل شوه. دواړو لورو د تورخم دروازې ته نږدې د طالبانو لخوا د تاسیساتو د جوړولو پر سر شته اختلافات حل کړل. د طالبانو ځایي چارواکو ویلي چې دا دروازه د چهارشنبې په ورځ د بار وړونکو موټرو او عاجلو ناروغانو پر مخ خلاصه شوه او د جمعې په ورځ به په بشپړ ډول د ټولو مسافرو لپاره بیرته پرانیستل شي. نن چهارشنبه مازدیګر 4 بجې د بار وړونکو موټرو سوداګریزو مالونو او عاجلو ناروغانو پر مخ خلاصېږي. همداراز پرېکړه شوې چې د جمعې په ورځ به د روژې 20مه دروازه د مسافرو او ناروغانو یعنی هر ډول تګ راتګ لپاره په بشپړ ډول خلاصه شي. دا دروازې له 14 ورځو راهیسې بنده وه چې په دې موده کې سلګونه بار وړونکي او ترانزیتي موټر د دروازې دواړو غاړو ته بند پاتې وه او د خلاصېدو لپاره انتظار کوه. په همدې حال کې د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د دغه هیواد سیمهییز چارواکو ویلي چې د تورخم دروازه هر ورځ $3 میلیونه راکړه ورکړه تحصیلوي او له دې لارې په ورځ کې 10,000 کسان تګ راتګ کوي. تر دې وړاندې د تورخم د بیرته پرانیستل کېدو لپاره 2 قومي جرګې ترسره شوې. هغه جرګې چې د دواړو غاړو کمیسارانې د مذاکرې میز ته راکاږل. له دې وړاندې د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې یوازې د فبروري په میاشت کې افغانستان ته د پاکستان صادرات 2.2% کم شوي وه. همداراز له افغانستان څخه د پاکستان د وارداتو کچه هم راټیټه شوې وه. د پاکستان د دفاع وزیر د پاکستان ضد یاغیانو د تعقیب لپاره د افغانستان دننه د اقداماتو غوښتنه وکړه. خواجه آصف د پاکستان د پارلمان امنیتي غونډې ته وویل چې افغانستان ترهګرو ته پناه ورکوي او پاکستان باید تیار وي چې د اړتیا وي د افغانستان دننه عملیات ترسره کړي. نوموړی خبرداری ورکوي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان په وړاندې نرم دریځ ساتل د پاکستان د ملي امنیت لپاره جدي ګواښ کېدلی شي. له بلې خوا د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداري ویلي چې افغانستان د ترهګرو په پناه ځای بدل شوی او نړۍ باید د طالبانو رول په اړه چې له دغو ډلو سره مرسته کوي پوهان ترلاسه کړي. پاکستان د خونیړو بریدونو د زیاتوالي شاهد دی. له ځانمرګي او ډلهییز بریدونو نیولې بیا تر یرغمل نیونې پورې د امنیت ضد پیښو د زیاتوالي په تعقیب د پاکستان د پارلمان د ملي امنیت کمیټې دلته له سیاسي او نظامي چارواکو سره ځانګړې غونډه کړې ده.
د دې هیواد لومړی وزیر په خپل وروستي بیان کې ویلي دې کمیټې په پاکستان کې د ترهګرۍ د ټولو بڼو او اشکالو د ډله له منځه وړلو لپاره د هیواد پر هوډ ټینګار وکړ. د کمیټې د ملي اقدام د فوري تطبیق او د عزم استحکام ستراتیژي د پلي کولو ټینګار وکړ څو د ترهګرۍ شبکې د هغوی لوجستیکي ملاتړ او د ترهګرۍ او جرم ترمنځ اړیکې له منځه یوړل شي. گٹھ جوڑ کو ختم کرنے کے لیے نیشنل ایکشن پلان. له بلې خوا د پاکستان د دفاع وزیر د دې هیواد ضد یاغیانو د تعقیب لپاره د افغانستان دننه د اقدام غوښتنه کړې ده. خواجه آصف ویلي چې د ترهګرو پټ ځایونه د افغانستان په خاوره کې دي او کارتیاوي باید د هغوی پر ضد اقدام وشي. د هغه په وینا چې له افغانستان څخه د پاکستان پر ضد د بریدونو د پلان کېدو لپاره کافي شواهد او اسناد شته. وګورئ زموږ سره کافي شواهد شته چې له هغه ځایه دا عملیات ترسره کیږي. هلته د هغوی پناه ځایونه دي. د کابل حکومت داسې نه دی چې په ټول هیواد بشپړ کنټرول ولري. له بلې خوا د پاکستان د پولیس ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د پاکستان د پارلمان د ملي امنیت کمیټې په غونډه کې ویلي چې افغانستان د ترهګرو په پناه ځای بدل شوی او نړۍ باید د طالبانو د رول په اړه چې له دغو ډلو سره مرسته کوي پوهاوی ترلاسه کړي. هغه ویلي دا موضوع باید په ډیپلوماټیکو کچو مطرح شي. ورته مهال دلته د پاکستان د پخواني لومړي وزیر د عمران خان خو د طالبانو افغانستان په اړه د خپل ورور دریځ داسې بیانوي. هغې نن وویل چې افغانستان زموږ دشمن نه دی، له دې باید لاس واخیستل شي چې دا هیواد خپل دشمن وګرځوو. ولې بې دلیله خپل مسلمانانو وروڼه سره د جګړې د پارونې هڅه کوي؟ د پاکستان حکومت بیا باور لري چې د طالبانو سره د ځینو سیاستوالو همغږي د دې هیواد د ناامنۍ لامل شوی دی. خو طالبان بیا د پاکستان پر ضد یاغیانو د کارولو ادعاوې ردوي او په پاکستان کې روان وضعیت د دې هیواد د امنیتي ادارو د ناکامۍ پایله بولي. یو شمېر سیاستوال د طالبانو په کورنیو چارو وزارت کې د سراج الدین حقاني د غیابت دوام د پوښتنې وړ بولي. سراج الدین حقاني له 2 میاشتو راهیسې د یاد وزارت ته نه دی تللی او تر اوسه یې له دغه وزارته کوم نوی انځور نه دی خپور شوی. په خبره سرچینې امو ته وایي چې حقاني په غیابت کې وزارت د هغه مرستیالان اداره کوي. بلخوا د سراج الدین حقاني غیابت پر مهال د طالبانو مشر هیبت الله اخندزاده د کندهار په ګډون په بیلابیلو ولایتو 5 امنیتي قومندانان بدل کړه. خو د چارو شنونکي بیا د سراج الدین حقاني اوږدمهاله غیابت د طالبانو له خپل منځني اختلافاتو سره تړلی بولي. له 2 میاشتو زیاته موده کېږي چې سراج الدین حقاني د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ته نه دی تللی. د سرچینو په وینا دا وزارت د حقاني د 2 مرستیالانو لخوا اداره کېږي. نبی عمري چې حقاني شبکې ته نږدې بلل کېږي او صدر ابراهیم چې د طالبانو د مشر هیبت الله اخندزاده ته نږدې کس دی. د راپورونو له مخې د طالبانو مشر هیبت الله اخندزاده د سراج الدین حقاني د غیابت پر مهال د کندهار په شمول د بیلابیلو ولایتونو 15 د امنیه قومندانان هم بدل کړي دي. سربیره پر دې سراج الدین حقاني نه یوازې دا چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ته نه دی تللی بلکې هغه د کندهار په امنیتي غونډه کې هم ګډون ونه کړ چې یوه اونۍ وړاندې د طالبانو د مشر په امر جوړه شوې وه. د دې هم مهاله هیبت الله اخندزاده د یادې غونډې او د سراج الدین حقاني د غیابت پر مهال د کورنیو چارو وزارت او د طالبانو د استخباراتو له ځانګړو ځواکونو څخه جوړه شوې 2000 کسیزه قطعه په کندهار او شاوخوا ولایتونو کې ځای پر ځای کړي تر څو د دودیز مرکز کندهار امنیت ټینګ کړي. د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي بیا د سراج الدین حقاني اوږدمهاله غیابت او د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو پراخوالی داسې بیانوي. جناح قندهاری قدرت عمدتاً طرفدار حکمرانی سختگیرانه، غیر منعطف و معطوف به زور و ضرب و کاملاً در انحصار عمدتاً پشتونهای طالب است. اما جریان حقانی با توجه به درس‌هایی که از گذشته گرفته این شیوه از حکمرانی را قبول نداره. د طالبانو مشر هیبت الله اخندزاده لږ تر لږه په تیرو 3 میاشتو کې یو لړ محدودیتونه وضع کړل.
لکه د کندهار له اجازې پرته د نظامي تجهیزاتو د کارونې مخنیوی، د طالبانو د چارواکو د سفر مخنیوی، پرته له دې چې د کابل د مشرتابه دفتر یې اجازه ورکړي، د کابل په هوایي ډګر او کندهار کې هیبت الله ته د نږدې کسانو د ځانګړو ځواکونو ځای پر ځای کول او د امنیه قومندانانو بدلون. ځینې شنونکي دا وروستي اقدامات د هیبت الله اخندزاده لخوا د خپل نفوذ د پراخولو، د نظامي ځواک د خپلولو او د حقاني شبکې په تدریجي ډول د له منځه وړلو لپاره ګڼي. یو شمېر هغه افغان وګړي چې پاکستان کې امریکا ته د انتقال تمه دي له دې اندېښنه لري چې ښایي ژر بیرته د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته واستول شي. دغه افغان کډوال ټینګار کوي چې که بیرته خپل هیواد ته ولېږدول شي له جدي امنیتي ګواښونو سره به مخ شي. بلخوا د افغانستان انتقام ملاتړ اداره مشر وایي چې د افغانانو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان هغه څرګندونې چې ګواګې امریکا ته د افغانانو د سفر د بندیز کوم لیست نشته او روښانه نه دی او شایي حقیقت سره سمون ونه لري. یو شمېر هغه افغان وګړي چې په پاکستان کې د امریکا متحده ایالاتو ته د انتقال په تمه دي افغانستان ته له جبري شړل کېدو اندېښنه لري. دغه کډوال چې پکې ژباړونکي، د پخوانیو سفارتونو کارکوونکي، خبریالان، د بشري حقونو فعالان او هغه مشاوران شامل دي او په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره همکاري کړي، خبرداری ورکوي چې که افغانستان ته واستول شي نو د دوی ژوند به له جدي ګواښونو سره مخ شي. دلیل آمدن ما به پاکستان وعده بود که دولت امریکا به ما و مثل ما و این هزارها پناهجوی افغانستانی را داده بود، اما متاسفانه با آمدن دولت آقای ترامپ تمام وعده هایی که در گذشته به پناهجویان افغانستانی داده شده بود همه متوقف شدن. په پاکستان مختلفو هوټلونو کې شپې کوي، هغه د پاکستان د پولیسو د خوا نه نیول کیږي او زندانونو ته لیږل کیږي ځکه چې هغه افغانستان ته نشي تللی، د تورخم بارډر بند دی. بلخوا د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې یو غړی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته په یو لیک کې د امریکا د ژمنو د عملي کېدو غوښتنه کړې. په دې لیک کې ټینګار شوی چې دا مهال 15,252 د ځانګړې مهاجرتي ویزې یا CIV غوښتونکي او د ویزې لرونکي په افغانستان، پاکستان، قطر او البانیا کې پاتې دي چې ځینې یې د امریکایي پوځیانو د کورنیو غړي دي. بلخوا امریکا ته د افغانانو د انتقال د ملاتړي ادارې مشر وایي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویان څرګندونې چې د افغان لپاره د سفر د بندیز د لیست د نشتون په اړه یې کړي روښانه دي او ښایي له واقعیت سره سمون ونه لري. موږ اورو چې ډیری افغانان د ټامي بروس دې ځواب ته داسې تعبیر ورکوي چې دوی به د دې نوي سفر بندیز تر اغېز لاندې نه راځي. موږ ټینګار کوو چې باید دا برداشت د مطلق حقیقت په توګه ونه مني. موږ پوهیږو چې یو نوملړ شته چې 40 تر 43 هیوادونه پکې شامل دي چې د دې هیوادونو اتباعو ته امریکا ته د ننوتلو اجازه نه ورکول کیږي، حتی که هغوی د امریکا معتبره ویزا یا ګرین کارت هم ولري. Owe it to our wartime allies and to the veterans and other Americans supporting them to speak in plain language about this. په همدې حال کې د بشري حقوقو د څار سازمان په خپل راپور کې ویلي پاکستان پر افغان کډوالو د جبري ستنېدو فشار زیات کړی دی. په دې راپور کې راغلي چې افغان کډوال بیرته ستانه شي نو د طالبانو له ځورونې او سختو اقتصادي شرایطو سره به مخ شي. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې پاکستان یوازې له 9 ورځو کمه موده د ضرب الاجل په توګه ټاکلې څو ټول افغان وګړي بیرته افغانستان ته واستوي. د روغتیا نړیوال سازمان په تېره یوه میاشت کې د افغانستان په 10 ولایتو کې د شیرې ناروغۍ 1307 پیښې ثبت کړي دي. په راپور کې ویل شوي دي چې د یاد سازمان په دې میاشت کې د کرونا ویروس 213 مثبت پیښې، د نس ناستې 6518 پیښې او د ډینګي تبې 26 پیښې او د ملاریا 214 پیښې او نورو ناروغیو 683 پیښې ثبت کړي دي. دا سازمان ټینګار کوي چې د 2 پلي کوونکو شریکانو له لارې په 10 ولایتو کې نظر 880 کسانو ته روغتیایي خدمتونه هم وړاندې کړي دي. اوس هم څلند اقتصادي خبرونه.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا راپور ورکړی چې بشري شریکان په افغانستان کې له جدي عملیاتي محدودیت سره مخ دي. اوچا ویلي د امریکا د مرستو د محدودیت د بشري عملیاتو پر بهیر منفي اغیز کړي او میلیونونه افغانان لا هم له دغو مرستو سره تړلي دي. راپور زیاتوي چې نړیوالو مرستندویو ادارو لږ تر لږه 9 دفترونه په بلخ، هلمند، خوست، فاریاب، کندوز، غزني او تخار ولایتو کې د بودیجې د نشتوالي له امله تړل شوي دي. د بشري مرستو د همغږۍ دفتر ویلي دي طالبانو د روان کال په ترڅ کې 50 ځله د بشري مرستو د فعالیتونو په تطبیق کې لاسوهنه کړې چې دا یو ستره ننګونه بلل کیږي. د راپور له مخې یوازې د فبروري په میاشت کې د بشري کارکونکو د ادارو او امکاناتو پر ضد د تاوتریخوالۍ 2 پیښې ثبت شوي دي. د طالبانو د انرژي او اوبو سرپرست وزیر د ترکمنستان له سفیر سره د ټاپ پروژې د عملی کار په اړه خبرې کړې دي. یاد وزارت په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې په دې لیدنه کې د دې پروژې د کار د چټکتیا او د هغې لارې د نقش تشریح کولو پر موضوع ټینګار شوی دی. د ټاپ پروژه د ترکمنستان برېښنا د تورغوندي، هرات، کندهار، کویټې له لارې پاکستان ته لیږدوي چې قرارداد یې په 1999 لمریز کال کې د جمهوري نظام پر مهال لاسلیک شوی و. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي چې یو شمېر ستانه شوي افغانان په هیواد کې له بیکاري او ګڼو ستونزو سره مخ دي. یاد سازمان زیاتوي هغه میرمنې چې د خپلې کورنۍ نفقه برابروي د کار د نشتوالي له امله له فقر او سختو شرایطو سره لاس او ګریوان دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان په ایکس کې لیکلي دي چې په 2024 کال کې یې 44 زره بې ځایه شوي او نور زیانمن قشرونه په افغانستان کې له بشري مرستو برخمن کړي دي. د هیواد په بازارونو کې د اسعارو بیه یو امریکایي ډالر 1.8 افغاني، یو یورو 15.9 افغاني، زر ایراني ریال 1.18 افغاني، زر هندي روپی 2.4 افغاني، یو د اماراتو درهم 19.15 افغاني، زر پاکستاني روپی 250 افغاني. اوس هم د بهرني خبرونو په برخه کې د غزې په ټرانګي د اسرائیلو هوایي توپچي او ځمکني بریدونو دوام لري. د راپورونو له مخې د چهارشنبې له سهار راهیسې په غزه کې 24 کسان وژل شوي دي. د غزې په ټرانګي کې د اسرائیلو دوامداره بریدونه د الجزیرې د راپور له مخې د چهارشنبې له سهار راهیسې 24 فلسطینیان د اسرائیلو د هوایي توپچي او ځمکنیو بریدونو په پایله کې د غزې په ښار کې د موسی کمپ، ډیر البلح، بیت اللحیه، خان یونس او رفح کې وژل شوي دي. د اسرائیلو پوځ ادعا کړې چې د حماس هغه جنګیالي یې په نښه کړي چې پر اسرائیلو د راکټي بریدونو د ترسره کولو لپاره یې چمتوالی نیوه. د اسرائیلو لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو چې د دوشنبې په ورځ یې د نوي بریدونو د بیا پیل امر ورکړ، وایي چې جګړه یې وروسته له هغې بیا پیل کړه چې حماس د اوربند وړاندیز رد کړ. حماس د برمته شویو د خلاصون لپاره وړاندیز پر وړاندیز رد کړ. تیرو 2 اونیو کې اسرائیل د دې هیله درلوده چې حماس په خپله لاره بدله کړي، نو هیڅ نظامي اقدام یې ونه کړ، خو دا کار ونه شو. اسرائیل د ولسمشر ټرمپ د ځانګړي استازي سټیف ویټکاف وړاندیز ومنه، خو حماس پریکړه وکړه چې دا ونه مني. د سهشنبې ورځې له خونړو بریدونو وروسته چې پکې له 400 ډېر کسان ووژل شول او سلګونه نور ټپیان شول، اسرائیل د اعلامیو په خپرولو سره خلکو ته د تخلیې امر کړی دی. له بلې خوا زرګونه اسرائیلیان د غزې په ټرانګي د بریدونو د بیا پیل په غبرګون کې په تلاویو کې سره راټول شوي او اعتراض یې کړی دی. ورته مهال اسرائیل او حماس یو بل د اوربند په ماتولو تورنوي. حماس د اوربند د 2یم پړاو د پلي کېدو او د جګړې دایمي پای ته رسېدو غوښتنه کړې، خو اسرائیل غواړي چې د 1100 برتمه شویو د خلاصون او د ځینو مړو د جسدونو د تبادلې په بدل کې د لومړی پړاو اوربند وغځوي. په ورته وخت کې په سره سمندرګي کې د توغندیزو او هوایي بریدونو تبادله دوام لري. د امریکا پوځ پر یمن 10 هوایي بریدونه او سمندري بریدونه کړي او حوثیان ادعا کړې چې د امریکا د الوتکو وړونکې بیړۍ په شمول د دې هیواد جنگي بیړۍ د توغندیو او بې پیلوټه الوتکو په واسطه په نښه کړې ده.
روسي ډلې چې ایران یې ملاتړ کوي ټینګار یې کړی چې تر هغه وخته به خپلو بریدونو ته دوام ورکړي تر څو چې د غزې جګړه پای ته ونه رسیږي. د ترکیې پولیسو د استانبول ښاروال اکرم امام اوغلو چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان اصلي مخالف دی او له 100 څخه زیات نور کسان نیولي دي. د ترکیې د سیکولر خلکو د جمهوریت غوښتونکو ګوند غړی امام اوغلو په څو ورځو کې د راتلونکو ټاکنو د احتمال نمایندان په توګه وټاکل شو. ترکیې چارواکي وایي چې د اوغلو او 100 نور شکمن کسان چې د سیاستوال، خبریالان او سوداګر پکې شامل دي د فساد په اړه د تحقیقاتو په تړاو نیول شوي دي. په همدې حال کې یو شمېر ترکي اتباعو په استانبول کې لاریون وکړه او د بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه یې وکړه. په ورته وخت کې د ترکیې حکومت په ټولنیزو شبکو او انټرنیټ محدود لګولی چې کارکوونکو لاسرسي په جدي توګه ورو کړي. اوس هم د نړۍ په نورو سیمو کې د ایران په بیلابیلو ښارونو کې د چهارشنبې سوري د جشنونو پر مهال د چاودونکو موادو د کارولو له امله د مړو شمېر 14 تنو ته پورته شوی دی. د ایران رسنیو د دې هیواد د چارواکو له قوله راپور ورکړی چې تر اوسه 15500 کسان ټپیان شوي دي چې له دې ډلې شاوخوا 100 تنو خپل اندامونه له لاسه ورکړي دي او 2 کسانو خپل سترګې بایللي دي. د چهارشنبې سوري جشن د کال د وروستۍ چهارشنبې په مناسبت لمانځل کیږي چې پکې خلک د ورلګولو ترڅنګ د چاودونکو موادو څخه هم کار اخلي، کوم چې هر کال ایزاني تلفات لري. په داسې حال کې ده چې روسیې د اوکراین د انرژي پر بنسټیزو تاسیساتو د بریدونو د لنډمهاله درولو هوکړه کړې. د روسیې او اوکراین ځواکونو ترمنځ بیا هم نښته شوې ده. د اوکراین چارواکي وایي په دې بریدونو کې روغتون او د اورګاډي د برېښنا د رسولو سیستم په مرکزي سیمه کې په نښه شوی دی. د راپورونو له مخې روسیې تېره شپه 145 بې پیلوټه الوتکو د 2 بالستیکو توغندیو او 4 د هوایي ضد توغندیو بریدونه ترسره کړي، خو اوکراین ادعا کوي چې 2 بې پیلوټه الوتکې ویشتلې دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین د جګړې په اړه ټلیفوني خبرې کړي دي. مسکو منلي دي چې د 10 ورځو لپاره به د اوکراین د انرژي تاسیسات نه په نښه کوي او اوکراین هم له دې پریکړې هرکلی کړی او د دې هیواد ولسمشر به د دې طرحې د جزئیاتو په اړه له ډونالډ ټرمپ سره خبرې وکړي. اوس هم د لوبو په نړۍ کې په بلخ ولایت کې د 10 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ پیل شوې. دغه لوبډلې په مزار شریف ښار کې د درو شپو لپاره له یو بل سره سیالي وکړه. د ټورنمنټ په لومړۍ لوبه کې د استقلال لوبډلې د خیر آباد لوبډلې ته د 3-0 په توپیر ماته ورکړه. په ورته وخت کې په غور ولایت کې د 10 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ هم ترسره شوې. دا سیالۍ د تیوري په ولسوالۍ کې د 10 ورځو لپاره ترسره شوې او د شاهین ټیم په بریا سره پای ته ورسېدې. دې لوبډلې په پایلوبه کې اتحاد لوبډلې ته ماته ورکړه. په تخار کې د 40 لوبډلو ترمنځ د کورش سیالۍ ترسره شوې. دا سیالۍ د 1 ورځې لپاره په درکد ولسوالۍ کې ترسره شوه. د لوبې په پای کې 60 تنو خپلو سیالانو ته ماته ورکړه او بریا ترلاسه کړه. ګرانو لیدونکو، دا وه زموږ د نن شپې خبرونه او تاسو ته اوس بلنه درکو څو د امو تلویزیون نورو خپرونو لیدونکي پاتې سئ. د کره او تازه خبرونو لپاره زموږ ویب سایټ امو TV ته لاړ شئ او د امو په نوم زموږ ټولنیزې شبکې در سره وڅارئ. الله پامان.